راځم PowerPoint پروګرام اوپن کوم. د یو بلنک پریزنټیشن اخلم. نن به موږ تاسو په هوم ټیب کې به ډرایینګ ګروپ وایي چې ډرایینګ ګروپ کې دغه آپشن شته به دغه یو دا نه موږ تاسو نن زده کوو. راځم د دې مخکې اول څه کوم یو بلنک پریزنټیشن اخلم. راځم دلته شیپ انسرټ کوم. کوم رقم شیپ انسرټ کې ورته دغه رقم شیپ انسرټ کوم. ګوره دا رقم تاسو کله چې موږ تاسو یو شیپ انسرټ کوو نو دلته یو بل ټیپ خلاصیږي موږ ته چې هغه ته شیپ فارمیټ وایي. ګوره لاندې کلیک کوم هغه ورکیږي. شیپ باندې کلیک بیرته هغه راځي. نو دلته کولی شئ که دا شیپ تاسو نه خوښیږي د بل شیپ هم تاسو کولی شئ انسرټ یې کړئ. ورته مثلا یو بل شیپ دلته انسرټ کوم چې هر رقم تاسو ګوره دا ټول ګوره مختلف شیپونه ګوره د هر رقم تاسو ډیزاین دی که خوښیږي هغه تاسو کولی شئ هغه ډیزاین هغه شیان تاسو دلته ټول راولئ. زه ورته وایم ګوره ورته وایم دغه یا ورته وایم دغه. ګوره دا په ډیپلوم دا شیانو که تاسو به لیدلي دا شیانو خو چې کلیک یې کشه که دا رقم ته ګوره دا رقم ته اوس غواړم چې دې زه دغه رنګ یې چینج کړم. چې رنګ یې چینج کړې دې څخه دا شیپ ډیزاین هم تاسو چینج کولی شئ. ګوره مختلف هغه دي. ګوره کوم رقم تاسو ګوره ښه دا ګوره سیټي ګوره بیخي ګوره ورکېږي دې کې ګوره چې کوم ډیزاین خوښ یا ډیزاین ګوره تاسو کلیک کوئ پې. بیا دې کې څه شی ده دلته ګوره ښه ایډیټ شیپ ده. دې باندې چې کلیک کوئ ګوره دلته تاسو دغه نه غواړئ دې په ځای بل راولئ. ګوره دلته که موږ انسرټ کوو که نه خو دلته بل راځي. ګوره دې باندې زه کلیک کوم دا ګوره بل راغی. او که چېرته زه غواړم نه دغه چینج سي دا به دا لرې نه سي همدا دا ګوره رنګ شیان دلته رنګ هم ورکوم. راځم دلته رنګ شیان ورکوم ورته همدا رنګ یې که اوس راځم دا غواړم همدغه چینج کړم. ګوره شیپ دې باندې چې کلیک کوم رقم دې په ځای غواړي ورته وایم همدغه. ګوره اتومات ګوره څه شی سو ما هغه رنګ وواسطه خو دا ډیزاین یې چینج سو. بل دی کې چې دا دلته ایډیټ هم په خپله هم تاسو کولی شئ. باندې کلیک کړه ګوره داسې دا ټکي ټکي راځي. نو دا ټکي چې ته ونیسې یا راځم دې باندې کلیک کوم دلته راځم ګوره ښه ایډیټ زه ګوره شیپ هم واخیسته که نه و دې کې ته څه رقم ته غواړې چینجز راولې درته هم داسې راوله. ګوره دا رقم ته راوسته بل راښکته کړم. ګوره دا رقم ته تاسو یې کولی شئ مختلف چینجز راولئ. بله خوا یې که دا هم ورته راښکته که دا رقم دی که ډیزاین یې ګوره چینج را چینج کولی شو دې کې موږ تاسو. بل چې کې چې دا ټیکس باکس څه کوي دلته هم ګوره ښه کتل د دې کې موږ لیکل غواړو نو رایټ کلیک کوو او ایډیټ ټیکس هم کولی شو. دلته ګوره رایټ کلیک آفیس ګوره دا رقم لیکل هم کولی شي او که نه دې کې لیکل تاسو نه غواړئ ټیکس باکس دې باندې لیکل غواړئ خو بیا بېرته دې کې اچول غواړئ هسې هم کولی شئ. راځم دلته هوم ټیب ته دا ګوره په دې به زه کلیک کوم. دې چې کلیک وکړه ټیکس باکس راغی. ټیکس باکس راغی چېرته ټیکس باکس راولې زه ورته وایم دغلته دلته ولیکه SEC ګوره ټیکس باکس دلته راوستو. دا ټیکس باکس کولی شم دلته هغه یې کړم هر چېرته زه غواړم دا رقم دی ګوره وړلی هم سمه. بل چې دا دلته ګوره ښه تاسو د شي باندې چې ودرېږئ شیپ فارمیټ ته چې راغلی دلته دا خو اوس دلته راځم ګوره ښه دغه بل چې دا ګوره مرج آپشن دا ګوره کار نه کوي. ولې کار نه کوي دا ځکه چې دا باید ډېر آپشن تاسو دلته نور هم دغه یو څو دانې سلیکټ کوئ باید. زه نن راځم دلته بیا څو دانې دلته زه دا شیپ انسرټ کوم. زه تم دا ګول ګوره دا یو ما شیپ راوسته کنټرول ډي د دې شي کې بله فوټو کافي وځي. ګوره دا رقم ته رنګ یې چینج کړئ ورته رنګ یې چینج کړه. اوس ګوره داسې یو شپ بټن ونیسئ یو کلیک شپ بټن ونیسئ بل باندې هم کلیک کړه چې کلیک ورته آپشن آن کېږي. ګوره یو ګروپ یې کړه. ګوره یونین چې اتحادیې ته وایي. ګوره ټول دواړه یو رنګ واخیسته کمباین یې کړه. کمباین کوشش یې ستو دا ګوره کمباین یې کړه دا نښه ګوره دا رقم دا ګوره جدا راغله. که دا رقم نه غواړې دا رقم ته یې کړه. اوس ګوره دا رقم دسو دا شیشه کوي ګوره دا زه خو دې خوا زه ویسمه نو دا ګوره هغه نښې ګوره موږ ته ښکاري چې دغه ځای کې دا دواړه ګوره کمباین سوي دي. راځم بیا ګوره کنټرول زیډ وهم بیا راځم دلته ګوره دا شی ده انټرسټ یې کړه. کنټرول زیډ راځم دا کنټرول زیډ کوم سوچ لري کوم ګوره دا رقم لري. اوس راځم دلته ګوره بیا دواړه سلیکټ دي. راځم شیپ فارمیټ ته شیپ فارمیټ کې دلته ورته وایم دا یې کړه. دا څه شی ګوره دا دواړه خوا یې ګوره کوم ځای چې وسه نه دي هغه لرې کوي. ګوره دا رقم د ځان ته ګوره پاتې کېږي. که دې باندې کلیک کړي ګوره
هغه کوم ځای چې وصل ده هغه نور هغې پاتې په هغې کړل دا کوم چې بره ده هغې ګوره پرېښود. نو دارنګه تاسو کولی شئ که هغه ډیزاین شیپ چې دلته نه وي دغه ځایونو کې دی چې تاسو کولی دې ځای څخه هم تاسو دا چینج را چینج کړئ جوړه کړئ. بل چې دا دی ګوره شیپ فیل ده. شیپ فیل څه معنی دا کوم دغه کې درېږم یا دغه کې ودرېږم. دا شی ده د شیپ لپاره. شیپ لپاره که ډېر دا رنګونه غواړئ کوم رنګ غواړئ بل رنګ هم ورکولی شئ ورته هم دا رنګ یې کړه. بیا د شیپ فیل کې ګوره نو فیل بیخي رنګ مه ورکوه. بیا دا رقم د ګوره راځي ورته وایي مور کلر. مور کلر کې دلته کولی شو موږ نور رنګونه هم په خپله خوښه ګوره ورته وټاکو. دلته ګوره شین دا رقم ته ده که نه دې څخه تاسو کولی شئ هغه د شین یا د سور اندازه ډېره او کمه هم کوي دا رقم ته. په کسټم کې سټنډرډ هم درغلی هم تاسو راغلی فیصدي هم تاسو ډېرولی شئ. ورته ګوره اوکې مې کړه دا رنګ یې واخیسته. بیا راځم ګوره شیپ فیل ته. دلته ګوره بیا راځم مور کلر سره. دلته ګوره اوپیسیټي ده. اوپیسیټي 100% به سي. زه ورته وایم دا 50% یې کړه ده. اوکې ګوره رنګ یې ګوره تت څه ګوره دا رقم ګوره څومره ګوره رنګ یې تت ده ګوره نو ګوره لاندې هغه بل هم ته ښکاري ګوره. نو دا رقم ته هم تاسو کولی شئ. زه بیا کنټرول زیډ وخمه. کنټرول زیډ رنګ یې بېرته جوړ کړم. بیا راځم دلته آی ډراپ. زه اوس دغه رنګ ته غواړې دا رنګ چې دا یا غواړې دلته ورکړي ځکه دې کې اوس ګوره مونږ چینجس راوسته مختلف رنګونه پکې جوړ کړو. ټیم ګوره کمه ډېره کړله او دا خو عادي رنګ ده که دا مونږ دغه ځای نه ورکړی ده دې ده. اوس زه غواړم دغه رنګ دلته راولم. نو دې لپاره دلته به ودرېږئ په دې کې دلته ګوره آی ډراپ مې کلیک ګوره رنګ دلته ودرېږه کلیک کړه اتومات ګوره هغه رنګ یې دلته ګوره هم واخیسته. نو دا آی ډراپ هغه وخت کې پکارېږي کله چې تاسو یو رنګ ما ډېره خواري وکړئ او هغه دغه ریډیمیډ رنګو کې نه وي نو کولی شئ د هغه یو شیپ څخه بل شیپ ته هم تاسو رنګ ورکئ. راځم بیا شیپ فیل ته. دلته ګوره که چېرې تاسو دغه کې پکچر راولئ پکچر هم راوستی شئ. راځم دې باندې کلیک کوم انټرنیټ څخه راولئ دلته بیا سرچ کوئ او که نیټ څخه نه را خپل کمپیوټر څخه راولئ دې باندې براوز باندې به کلیک کوئ. لاړ بسې چېرته ستاسو هغه عکسونه دي هغه به تاسو را پیدا کوئ. زه ورته وایم دا عکس انسرټ. ګوره هغه عکس هم نو دا رقم تاسو کولی شئ عکس یې هم راواخلئ. که چېرته شیپ بیا ډیزاین دلته تاسو توپیر ورته چینج کوئ دلته ګوره دغه چینج دغه لپاره په درخوري ګوره دا رقم ته ګوره هماغه ډیزاین عکس پکې ده صرف ګوره هغه چینج مونږ یوازې چینج کوو. بل دې کې ده که چېرته عکس نه غواړې یا زه راځم دغه کې درېږم دې کې درېږم شیپ فیل کې دلته راځم ګوره ګریډینس چې دی رنګونه میکس او هغه دي رقم په رقم رنګونه دي. ګوره کوم رنګ تاسو غواړئ هغه رنګ دلته ورکړئ. دا رقم رنګ ورغواړئ ګوره مختلف رنګونه دا رقم ته غواړئ ګوره رنګ ډېر او کم او زیات دي پکې. زه ورته وایم دغه رنګ ورکړه. بیا راځم شیپ فیل ته. ګریډینس کې دا که تاسو خوښېږي نه د مور ګریډینس هم تاسو ورکولی شئ. ګوره د خپلې خوښې څخه تاسو هغه رنګ یې ګوره دا رقم ډېرولی او کمولی شئ. دلته تاسو خپله هم د نور ډیزاینونه هم پکې ګوره تاسو بیا خپله دغه یو ډیزاین جوړ کړئ ځان ته. ګوره سولیډ دا مختلف هغه دي ګوره دغې څخه رنګ کولی ډېرولی هم شي. ګوره شین یې ډېری کوم رنګ یې ډېری ګوره دا خو شین نه دی خو ګوره سپین رنګ یې ده. سپین رنګ یې ګوره دا رقم ته که سپین رنګ یې پکې ډېرېږي. داسې تاسو کولی شئ چینج را چینج کړئ. بل چې دا دی کې شیپ فیل کې دلته ګوره ټیکسچر هم دا رقم ګوره ریډیمیډ رنګونه دي. کوم رنګ تاسو غواړئ هغه ګوره دا رقم ته ورکولی زه ته هم دا رنګ ورکړه. مور ټیکسچر چې غواړئ نو دلته هم تاسو کولی شئ کلیک کړئ دلته ګوره ښه دا کمه غوندې اندازه شیان د ډېروئ کموئ ګوره دا رقم ته د ټیکسچر هم دا رقم تاسو چینج را چینج کولی شئ. بیا راځم دلته بل دلته آوټلاین چې دغه باندني شکل ته وایي کوم رنګ یې باندې شکل واخلي. زه ورته وایم ګوره ښه زه ورته وایم دغه سور ستاسو څخه ښکاره سي. دا رقم ته ماولیان پورته هم دا رقم ته ګوره آی ډراپ هم ورکوي هم ورکولی شئ. واید ګوره ښه کوم دغه دی کوم رقم ته راسي بارډر یې ګوره زه دا لپاره دا غټ کوم چې تاسو ته ښه ښکاره سي تاسو ووینئ. دا رقم ته تاسو بیا کولی شئ په خپل شیپ باندې خپل ډیزاین باندې هغه کړئ. دغه ډیزاین نه غواړئ دا رقم ته ګوره غواړئ کوم رقم غواړئ هغه ډیزاین تاسو ورکولی شئ. ګوره مور لاینس کې دلته کلیک کړئ دلته مور لاینس هم تاسو دلته دې څخه هم تاسو ورکولی شئ. لاینس نوی جوړوئ شئ ورته. او ګوره ایرو چې دا ګوره ښه دغه د غیشې ته وایي د غیشې دا ګوره انیکټیو وکړه. زه راځم دغلته کلیک کوم دې چې کې ګوره اوس هغه ایرو چې د ایرو ډیزاین هم ګوره تاسو دلته لیدلی شئ. زه راځم دغه ایرو چې اوس ګوره دا هم فعال شو. کوم رقم تاسو غواړئ ګوره ورته دا رقم ته توړه خواته دغه هغه ګوره تېروالي نه ښیي. بیا راځم دلته دې باندې کلیک کوم
راځم دې باندې کلیک کوم راځم کلیک کوم ګوره شیپ افیکټ سره کوم ته غواړي دا رقم ته غواړي ګوره هغه تاسو ګورته ښکاري ورته ګوره سوري غوندې ده دغه ډیزاین نه غواړي دا رقم ته غواړي ګوره سوري غوندې دا رقم ته راسي کوم رقم تاسو غواړئ هغه په خپل خوښې هغه تاسو انتخاب کړئ 3D کې غواړئ 3D هم تاسو کولی شئ دا رقم 3D بل چې دا ګوره دغه چې دا د خطو لپاره ده دلته ګوره کوم خط چې ده که نه دغه ده دلته تاسو ګوره دغه دې خوا ډیزاین چې دا د ټول د خطو ډیزاین نه دي دلته ګوره تاسو کولی شئ دغه هغه ته یو فارمیټ هم وټاکئ یو شکل ګوره ښه کوم رنګ تاسو خوښي ما ورته وټاکئ ورته هم دغه صحیح ده اوس راځو ګوره ښه دی ګوره ډیزاینس اوس راځو دلته ګوره ټیکسټ فیل ټیکسټ ته کوم رقم رنګ ورکئ خو ډیزاینس و ګوره ورته هم دا رقم ته بل دې کې چې دا ګوره ښه د ټیکسټ فیل کې دې کې هم رقم ته مور کلرز هم تاسو کولی شئ مخکې چې ول اوس آی ډراپ هغه هم تاسو ورکولی شئ یو ټیکسټ غواړئ د بل ټیکسټ هم رنګ ورکړي لکه دغه ته زه اوس ورکوم دا ګوره بل د ګوره ما هغه راوسته که نه اوس رنګ ماته معلوم نه ده راځم ټیکسټ فیل دلته آی ډراپ چې کلیک کړو دلته ورته ما کوم رنګ ورکړي دغه ګوره اتومات ما هغه ډیزاینر پورته واخله ما هغه رنګ ګوره ما هغه رنګ یې واخیسته بیا راځم دلته دې کې دا درېږم دا به لږ غټ هم کوم کنټرول پلس شفټ پلس 0 چې ګوره اوس راځم هغه ته دا مې چې غټ کړه لږ اوس راځم ګوره دلته تاسو کولی شئ پکچر ګوره ښه پکچر څه شی ده دلته ګوره دې کې پکچر غواړئ د کوم عکس یي هغه دغه لیکل چې ده هم د عکس په ډیزاین راسي هغه کوم رنګ چې لري زه ورته ګوره لږ رنګ والا ده انسرټ اوس ګوره لیکل ګوره هغه چینج ګوره ما کوم رنګ عکس چې و ما رقم ده ګوره لیکل هم دا رقم ته راغله تاسو که نور عکسونه هم راولي دلته هم دې هم ګریډینس دا نور هغه هم لري ګوره دا رقم ته اوس زه کوم دا به دغه ځین سوچه راوکاږم دې باندې خواته تاسو له ښه ښکاره سي اوس راځم دلته ګوره ښه ګریډینس ګوره ښه دا هم لکه ما غوندې دا رقم ګوره کوم رنګ هغه ورکوي د مور ګریډینس هم ورکوي هماغه یو شی ده دا هغه دا رقم دا ټیکسچر هم دا رقم ټیکسچر هم تاسو ورکولی شئ یا رقم دا ګوره دا رقم ته ورشئ ورکولی شئ تاسو بل چې دا ګوره ټیکسټ آنلاین دی باندې دا هم رقم ته دی باندې نه ساحه دې کوم رقم ته ښکاره سي دې خاطر کوم رنګ ورته ورکوي ګوره دا رقم ته بیا راځم ټیکسټ آنلاین دلته راځم اډراپر هم رقم ته ده دا ګوره غټ ورته ګوره کومه سي هغه کې رقم دی ګوره هغه ورته دا رقم دا کوئ دا رقم لیکل پکې ګوره دا مخیم ډیزاین تاسو بیا کولی شئ بل چې دا ګوره ټیکسټ افیکټ ده دا ټیکسټ افیکټ د کوم رقم ته راسي افیکټ د ګوره ها تاثیر کوي که نه کوم رقم تاسو خوښي بیا ما رقم ده کې ورته رقم ګوره کلیک ګوره دا رقم دی باندې ګوره سوري غوندې راغی بل دې کې چې دا د شیپ کې شیپ فارمیټ کې دلته څو ګوره ښه دغه څو هغه دا اوس ګوره څه شی کوو مونږ زه راځم دا یو ګوره ښه یو داسې د څونه عکسونه یو بل له پاسه راولو مونږ دا به ډیلیټ کړم اوس دا دلته څو دا قسم دلته څو ګوره دا رقم ته اوس مونږ څه شی کوو دلته ګوره ښه ګوره برینګ فارورډ کوم یو کلیک ده ګوره اشرمونی عکس کلیک ده ګوره برینګ فارورډ ګوره ټول یې مخکې راوسته دلته ورته وایي دلته ګوره بیا پرېږده ګوره ښه فرنټ ورډ چې ټول نه ګوره مخکې راځي سینډ ګوره بل دا مخکې څه ګوره هغه نه ګوره شاته بوځه سینډ یې کړه ګوره ښه زه ورته وایم ټولو نه شاته بوځه ګوره ټولو نه شاته ګوره ټول نه شاته راغی بیا هم دغه کس ورته وایي دې ګوره رامخکې سي نو د مخکېدو لپاره چې شی کوو ګوره دلته کلیک رامخکېدو لپاره ګوره سینډ ده ګوره ښه سینډ لیږل ته وایي برینګ سره راوړل ته وایي فارورډ دې نه رامخکې کړه او بل چې دا ګوره فرنټ ورډ برینګ فارورډ ټول نه اول کړه دا رقم تاسو کولی شئ چې عکسونه سي هغه مخکې وروسته هم تاسو کولی شئ بل دې ګوره سلیکشن پین دې ما چې کلیک یې تاسو ګوره دې څخه هم تاسو عکسونه ښکته پورته کولی شئ ګوره دا رقم دې ونیسئ ګوره هم داسې ګوره ښکته پورته کولی شو ګوره لکه هلته هغه هم کلیک نه کړو دې باندې هم تاسو رقم ښکته پورته کولی شئ بل چې دا ګوره ښه او دغه نښې نه دې باندې هم تاسو عکسونه شی کوئ ښکته یې ګوره پورته کولی شئ ګوره دا رقم ته دغه نښو په واسطه هم تاسو کولی شئ بل دې کې چې دا ګوره هایټ ده ګوره دغه نښې غواړئ کوم یو هغه پکې شیپ پکې تاسو هایټ کوئ نو تاسو هایټ کولی هم شئ هر یو منځ ته ودرېدې ما کلیک کړه ګوره هایټ سو
بلم هایټ کا بلم هایټ کا بلم هایټ کا ټول دا رقم هایټ کولای هم صحیح. او که ټول غواړي په یو وخت ټول هایټ سي ټول دا رقم کلیک کا او که نه شو آل ټول موږ د شو کا ګوره او دې څخه هم تاسو یو کوم یو ګوره پټاوي پټ کوي به تر ښکارا کول هم شي. انو دې باندې کلیک کوم شیپ فارمیټ کې ورخه دا ټول وس ودی کې شي الاین شي کې ترتیب ورګي. مثلا زه څنګه زه راځم ګوره دا خه دا کنټرول بټن نیسم دسي دا رقم دا ګوره بغت یې کاږم ګوره مختلف هغه ته موقع دا رقم ته خدا ګوره غیر ترتیب دی. ګوره شیپ بټن به ونی سي کلیک ټول باندې دا رقم ته دلته الاین ته راسي چیرته کې سنټر ته کې ګوره ټول سنټر ته کلمه سره وصل ګوره مې سره نه راولې بل خواته به ګوره الاین ګوره ټاپ د ګوره ټول سره ته راوصل یا موږ دا رقم ته ګوره الاین کوم مخکې استعمالول هم شو ګوره دا رقم ټوب دلته دي کنه زه کنټرول زد وخمه کنټرول زد وزه کې زه غواړم یو بل پکې اضافه کم دی کې مثلا دا زه راوړم دا ملته هغه کو اوس دا یو غواړم وړه کیسي ګوره دا رقم ته اذا بل رنگ هم ورکمه شیپ فیل اوس ګوره الاین د ډیر ښه کار کوي. دلته ګوره لیفت چپ خواته ګوره وس اخواته ګوره به وړو سنټر ته کا ګوره سنټر ته راوړو ګوره برینګ فارورډ دیو کې فارورډ کې ګوره وړي دا ګوره چې لپاره کې ټیکسټ لپاره کې ګوره ځکه چې دا ګوره هغه د سلیکټ اته لري کومه سنټر ته ګوره دا رقم ته تاسو ښکته پورته کولای شئ. دا رقم ته الاین ګوره لا ښکته مې راوړو ګوره هوریزونټل چې دا عکسونه چې دي دسي هوریزونټل هم تاسو راوستلی شئ. راځم ګوره خدا اوس ګوره دلته راوړم دلته اوس ګوره شیپ بټن ونیسئ یا کنټرول بټن دا بل هم کلیک دواړه ګوره کلیک سي دواړه چې کله کلیک سو دلته به شیپ ته وراسي شیپ ته چې راغله الاین کې ګوره دا د لیکلو کوم ځای کې راسي او مخکې ما تین ګروپ نه وله ګوره سنټر ته راسي چې ته راسي ټاپ ته راسي هم دغه شیپ ګوره کوم لیکل سوی ده میډل مین ته راسي ګوره دا رقم تاسو کولی شئ دا الاین هم کوي ګوره باټم ته راسي تاسو کولی شئ ګوره ترتیب کوي ګوره او خپل معلوم اندازه باندې دا ګوره خطه پورته ځي. بل چې دا ګوره خاطر راځم دلته اوس شیپ کنټرول بټن یې سمسونه فوټو کاپی دي کا کوم اوس غوړم دغه ته ترتیب ورکوم ترتیب چې ورکوي ګوره ښه ورټیکل ګوره په یو اندازه درته جوړي ګوره دا رقم تاسو کولی شئ چې مثال بل رنګ ورکوي ورټیکل هوریزونټل هم تاسو ګوره دا رقم ته ګوره ترتیب ورکوي جوړه غره چې کې اندازې درته جوړي. بل چې سلایډ چې د سلایډ په هغې کې دې ما سلایډ ما چې کلیک وصول د ټاپ ته راغلی ګوره ټول اور یو ځای ته وړي ګوره ورته هغه ته یې ویسه دا چې کې دغه سلایډ چې د سلایډ په اندازه جوړي ګوره هغه اندازې تاسو سره خواته بیا ګوره بیزي ګوره دا رقم ته بل یې کې چې ګروپ شي کو لکه دا اوس زه اوس ګوره دا یو کلیک ګوره دا رقم ځي ګوره بل پاتې کېږي دې لپاره موږ ګروپ څنګه دې باندې درېږي شیپ بټن وخه یو ځای کلیک بل باندې هغه شیپ بټن ونیسه پریس کلیک دی بل باندې دلته راشه ګروپ ته دا ګوره یو څه ګوره اوس اره خواته ګوره بیا ګوره زی دا رقم دې ډیزاین هم تاسو ورکوي ګوره دوړ د ډیزاین بدلیږي ګوره خپل دوړ ته ګوره ډیزاین بدلیږي پیر ازل دا ګوره ان ګروپ مکه دوړ ته بیل ګوره دوړ بیل سل اوس ګوره به یو خواته وړي ګوره یو کلیک دلته ګوره اوس وړل کېږي ان ګروپ سو زه بیرته راځم ګوره بیا رقم ته فارموله پې نه واخلم ورته مې ری ګروپ بیرته ګروپ یې کراته دا رقم تاسو دا رقم تاسو کولی شئ دا هغه هم کوي. بل چې دا دی کې روټیټ ده روټیټ څه شی کوي د عکس هغه چې د څومره درجې تاسو غواړئ دا عکس اخوا دېخوا کوي روټیټ کې لږ ګوره کوم رقم دی غواړئ ګوره دا رقم تاسو کولی شئ هغه واړوئ یا زه راځم دلته یو بل دلته درېږم دی کې دلته یو بل سلایډ به زه واخلمه دغه دې کې زه راځم پکچر راولم یو ګوره دا سو انزرټ راځم دلته کلیک کوم دلته هم عکس راولم هم انزرټ سو اوس که زه دلته ګوره دلته راسم
ګوره چې ودرې روټیټ چې راغلی دلته ګوره ښه دا رقم ته کومه درجې تاسو غواړئ عکس تاو کړئ ګوره دومره درجې. دا رقم تاسو شیپ هم تاسو کولی شئ تاو کړئ. مثلا راځم ګوره خل د یو شیپ انسرټ کوم خو عکس وګوره. دا رقم تاسو شیپ هم تاسو کولی شئ روټیټ کولی شئ. زه راځم ګوره ښه دغه ولته غواړم شیپ باټل راځم دلته کلیک کوم ته کوم دا لږ چینج کوه ورته وایم دې باندې کلیک کوم ایډیټ کوم خپله ګوره شیپ داسې څه وکړه ګوره دې خواته ده ته اوس غواړې دا روټیټ کړې نو روټیټ کړي دا راودرېږه ګوره هر خوا تاسو کولی شئ ګوره روټیټ یې کړئ په خپله خوښه باندې. دلته راځو ګوره بېرته راځو شیپ ته بیا دلته چې راغلی ګوره هوم ټیب ته چې راغلی ګوره دغه اپشنې چې دي دغه ټولې ګوره هلته مونږ وویلې دا ټولې د اوس بیا اړتیا نشته ګوره بیا ووایم ګوره ځکه چې شیپ به مونږ ټول د شیپ فارمیټ کې ټول ته ارینج ګوره دا رقم ارینج کېږي دا ټول ګوره ګروپ ان ګروپ چې ګوره شیپ کې دلته ټول دغه ول ګوره دغه ول دا ګوره بیل ول نو دې لپاره مونږ ویلې. نو دا اوس زموږ تاسو نن ورځې درس باقي مو په لوی الله پاک سپارو. مونږ سره اوسېږئ ښاد آباد اوسېږئ.